د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدل وزارت د ازاله منکراتو رئیس مولوي راز محمد حامد او سره مل پلاوي د ملي دفاع وزارت اړوند د ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه نظامی پوهنتون له مسؤلینو او منصوبینو سره د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو او د وزارت لوري د شو سپارښتنو د پلي کولو په موخه ناسته ترسره کړه. ښاغلي حامد چې د یاد لیدنې هدف د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو او د امر بالمعروف وزارت د لارښوونو لا ښه تطبیق باله وویل زموږ یوازینی موخه او هدف په نظامي برخه کې د فرمانونو او لارښوونو تطبیق او عملي کول دي او چاته اجازه نه ورکوو چې د فرمانونو او لارښوونو خلاف عمل ترسره کړي او د راغلي شرعي نظام چې د ډیرو قربانۍ او سرښندنو په نتیجه کې لاسته راغلی د ساتلو ترڅنګ یې د ترقۍ لپاره هم کار وکړو. ترڅو د دغو څلورو لسیزو د قربانیو شهادتونو زخمونو زندانونو او د کړاوونو په نتیجه کې لاسته راغلی شرعي نظام نه یوازې دا چې وساتو بلکې د دې د ترقۍ او د استحکام دپاره داسې کار وکړو څرنګه چې قائد المجاهدین صلی الله علیه وسلم د الله له طرفه د دې نظام د استحکام دپاره کوم کار موږ تاسو ته کولی دی. د غراض ښاغلي حامد د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس له ټولو مسؤلینو وغوښتل چې د نشهیي توکو له کارولو په کلکه ډډه وکړي. مجاهدین او منصبین باید د نشهیي موادو د استعمال نه جدا پرهیز وکړي. دا خبره موږ بار بار کوو خو بیا هم تکراریږي. سګریټ، چرس، ټابلیټ، شیشه د دغو نشهیي موادو استعمال شرعا هم حرام ده او فرمان هم دا ده چې د دې شیانو استعمال باید ونه شي، جدا باید ترې پرهیز وشي. بلخوا نوموړي مسؤلینو ته په خطاب کې وویل چې د امتیاز لپاره معیار قومیت، ژبه، سمت او ملګرتیا ونه ګرځوي بلکې امتیاز باید په دیانت، تقوا، استعداد او پوهه ورکړل شي. چې په خپل مطح کې د امتیاز لپاره معیار قومیت، لسان، سمتیت ونه ګرځوئ، د الله خاطر وکړئ، د قوم پرستی، لسان پرستی، سم پرستی، انډیوال پرستی نه پرهیز وکړئ. د امتیاز لپاره معیار دیانت، تقوا، استعداد وګرځوئ. په پای کې ښاغلي حامد له ټولو مسؤلینو او منصوبینو وغوښتل چې خپل سیرت او صورت په نبوي ارشاداتو برابر او لمنځونه په جماعت سره ادا کړي. د یادولو ده چې یاد حیات د وزارت د حکم پر اساس په ولایتونو کې هم د نظامي ارګانونو له مسؤلینو سره اصلاحي ناستې ترسره کوي چې ورسره په دې برخو کې د منکراتو په مخنیوي کې د پام وړ بدلون راغلی دی.